السلام علیکم. ویټامین ای کپسول یا ټابلیټ د خوراکي توکو کارپوهان وایي چې ویټامین ای د روغتیا ترڅنګ زموږ د پوستکي ښکلا او سلامتیا کې خورا بنسټیز ویټامین دی چې د فټ سیلوبل او انټي اکسایډو ځانګړتیاوې درلودونکي دي او د سرطان ګواښ څخه مخنیوی کوي. که چیرته له ویټامین ای څخه په ګټه اخیستنه کې ستونزه لرئ او نه غواړئ درنه توی شي، نو ویټامین ای له نورو نرمونکو کریمو یا لوشنو سره یوځای استعمال کړئ. که چیرته ستاسو ستونزه دا وي چې ویښتان مو ډیر تویږي، نو په لږه اندازه تیلو کې ویټامین ای واچوئ او بیا یې پر ویښتانو ووهئ، نو ویښتان به مو بله بڼه غوره کړي چې ډیر نرم، ښکلي او ګڼ به شي. په همدې ډول که چیرته تاسې لمر ته ډیر ګرځئ، نو ممکن د پوستکي په سرطان اخته شئ، نو ځکه لمر د پوستکي لپاره تر ټولو ضرر لرونکی څیز ګڼل کیږي. له ویټامین ای څخه څنګه ګټه واخلو؟ د ویټامین ای څخه د ګټې اخیستنې مخکې باید د ډاکټر ته مراجعه وکړو او د ډاکټر د هدایتو مطابق یې استعمال کړو. که چیرې ستاسې اخیستی ویټامین ای له 400 ملي ګرامو څخه پورته وي، نو په ورځ کې یو کپسول وخورئ، او که چیرته 250 ملي ګرامه وي، نو تاسو کولی شئ د اړتیا په وخت کې د ورځې 2 کپسوله وخورئ. د ویټامین ای کپسول هم د ټابلیټ په بڼه خوړلی شي او هم یې د مخ، لاسونو او پښو پر پوستکي د ماساج په ډول کارولی شئ. مننه.